د ننګرهار حفظوي روغتون کې د وینې بانک مخ ته ولاړ د غزوانان په دې مخ راغلي چې ننګرهار او کونړ کې د شدید زلزلې له امله ټپیانو او زیانمنو ته د ژوند ژغورنې په موخه خپل وینه ډالۍ کړي. روغتون ته د وینې ورکړې په موخه راغلي ځوانان وایي په دې هدف راغلي چې د زلزلې ټپیانو ته د خپل بدن وینه ډالۍ کړي چې ژوند یې وژغورل شي ځکه چې وینې ته اړتیا ډیره ده. دلته راغلی ما د دې په خاطر باندې چې دغه لویه غمیزه په دغه درې ولایتونو کې رامنځته شوې وه، ننګرهار او کونړ او لغمان کې د وینې ورکړې په خاطر باندې. هیله امید مې دا ده چې ټول ځوانان چې زما غږ اوري راشي او دغلته خپله وینه صدقه کړي تر څو پورې دغه کوم زخمیان چې دي د دوی ژوند وژغوري. موږ راغلو بس دغه شانتي نمبر کړل دا ټول هیوادوالو ته هم دا خواست دی چې زخمیان بیخي ډېر دي او باید راشي خپله وینه ورکړي. د روغتون د وینې بانک مسؤلین وایي د زلزلې شیبې وروسته ورته د شپې لخوا ډلې با احساسه ځوانان روغتون ته راغلل او زلزله ځپل شوي هیوادوالو سره د خپل بدن د وینې مرسته وکړه. د نوموړي په خبره لا هم ځوانان روغتون ته را روان دي چې تر اوسه یې سلګونه خلطې وینه ټوله کړې ده. الحمدلله دومره ځوانان راغلي دي چې مریضان نو را رسېدلي. زه د شپې 2 بجې دلته راغلم او د ځوانانو سې کتارې ولاړې وې. تقریبا د 5 بجو پورې موږ 1.5 سل پاکټه وینه اخیستې وه او داسې حال دی چې اوس هم الحمدلله ځوانان همسې ډلې را روان دي او وینه ورکوي او د زخمیانو ته ټوله مدد دي. په تیر کې هم ننګرهاري ځوانانو د طبیعي پیښو له امله زیانمنو شوو هیوادوالو د ژوند ژغورنې په موخه خپلې د بدن وینې ډالۍ کړي دي.